د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو تیرې څه مودې راهیسې د پیښور په مختلفو ځایونو کې د شکو شمیره سیوا شوې ده. همدغه رنګې د پیښور په اندرشیر کې هم یوه ډیره لویه ډاکه شوې وه چې پکې د پنجاب سره تعلق لرونکي یو تاجر نه په کروڑو روپۍ چې کوم دي هغه وهلې شوې د پیښور چمکني تاڼې په حدونو کې. دا وخت سره زاهد صاحب موجود دی. زاهد صاحب د ټولو ناول کومه دغه کاروایي چې شوې ده د دغه په اړه باندې زموږ دغه کتونکي چې دي دغه خبر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اکچولی 3rd of this month چې کوم دی نو موږ ته مازدیګر ټایم و چې موږ ته اطلاع میلو شوه چې دغه شانتې یو ډکیتي شوې وه. اس او صاحب راته اطلاع وکړه. موږ سپورټ ته لاړو نو حقیقتا په هغې باندې فایر هم شوی او 1,85,87,000 د هغې نه ډکیتي شوی وه جي. مونږ را چالو شو مختلف ټیمان زموږ د اس پي صاحب په قیادت کې جوړ شو جي. مختلف ټیمانو مختلف کارونه چالو کړو. سی سی ټي وي فوټیج باندې چې کوم سیلور فورنزکس والو هغې په سیلور فورنزکس باندې کار چالو کړو. اپریشن ټیمز چې کوم هغه هم ډپلوی شو. کار روان شو. ودین 36 to 48 hours کې مونږ ته چې کوم دین چې کوم سی سی ټي وي فوټیج مونږ واغشتل مونږ ته آیډنټیفای شو چې دا پلانکې او پلانکې دی جي. هغې کې زموږ دا ټایم ځکه زیات ولګېده چې دا د دې فرست ټایم او د دې کریمینل ریکارډ موږ سره په پولیس کې بالکل نو نه انفارمرانو دې پیژندل نه بل چا پیژندل په دې باندې ځکه زموږ 36 to 48 hours ولګېده. دې کې څه ملزمان داسې وو چې هغې په کراچۍ کې تللي وو خو چونکې هغې هغه شان ټیکټس اختیار کړ موږ ورته دلته کې خپل دغه بدل کړ نو هغې واپس راموف شو پېښور ته جي. چې څنګه پېښور سیمې ته هغې را دغه شو چې هغه موږ لوکیټ کول او موږ راغو کړو. نو په دې کې موږ دا ټوټل 9 کسانو ګینګ کړو چې هغې کې زموږ یو پولیس سپیم دی خو یا نه دی ګرفتار شوی نو 3 ملزمان یا نه دی ګرفتار شوی. دا شپږ چې کوم دی دا ګرفتار شو. دې نه 1,21,10,000 روپۍ ریکوري وشو. انشاءالله بقایا ملزمان به هم ګرفتار شي او بقایا ریکوریز به هم انشاءالله وشي جي. زاهد عالم صاحب د دې طریقې واردات څنګه طریقې سره دوی دغه تاجر دی ته پته ولګېده چې دی د پیښور مارکیټ نه راووتو دی روان دی په دې مخه باندې د دې څه طریقې وارداتو د دې د ټیم کسان چېرته موجود انفارمران چېرته وو؟ دې کې جي یو فهیم زرګر دی چې هغه په اندرشیر کې د هغه خپل د جولري شاپ دی هغه هلته کې ناست یو د هغه یو رشتهدار نورحق عرف ماما چې هغه کار پارکینګ کې چې کوم ځای ته به د دې ګاډۍ ته راته دا کوم چې مودیان دي جي هلته کې به هغه دغه نو اټومیټیکلي دې ته پته وه چې دغلته نه پیسې نو دا پلین هم چې کوم دی د فهیم زرګر په شاپ کې جوړ شوی جي او هغې به ورته انفارمیشن پاس کو چې کس ضرورت بل موږ تاسو ته دلته کې وښول که نه جي چې څنګه ګاډي تېرېږو एकदम دیو پسې موو شي بیا مخکې چې کوم سی سی ټي وي فوټیج موږ تاسو ته وښول چې دوی لګیا فالو کول او بیا د ایچ چوک سره پې اټیک وکړو او ډکیت یې کړو. د دې نه مخکې خو تاسو چې ویل چې نوی ګینګ دی نو دې نه مخکې څه واردات کړي که نه لومبی ځل و؟ اکچولي نن موږ کسټډي واخیسته پروسس روان دی د انټاروګیشن انشاءالله هغه خو سره د دې کریمینل ریکارډ نشته چې دا مخکې چاته پولیس والا نیولي وي. صرف په خیبر پښتونخوا کې نشته که نه په نور ملک حصو کې هم دي چېرته کریمینل دغسې کارونه نه دي کړي؟ او بل راته دا وایي چې په دې کې تعلیم یافته کسان دي که نه څنګه کسان دي پکې؟ موږ خو فلحال چې زموږ کوم خیبر پښتونخوا ډیټا وه موږ چک کړه په هغې باندې د دې کریمینل ریکارډ نشته. اوس چونکې زموږ د انټاروګیشن پروسس په نن نه سټارټ کېږي جي نو هغې کې کودي دغه وکړو نو بیا به نور پاکستان کې هم هغې دغه کوو او بالکل جي دې کې څه کسان دي هغه لکه اوس فهیم زرګر چې کوم دی نو هغه یو ډېر ښه سکول نه سبق ویلی دی او ښه فیملي نه هم تعلق ساتي ښه بزنس هم دی نو او بالکل دغه کسان هم ورکې شته. دا راته وایي چې وخت په وخت باندې زموږ د خیبر پښتونخوا پولیس چې دي په مختلفو تاڼو حدونو کې که موږ ګورو پریس کانفرنسو کې موږ ګورو کاروایانې کوي دغه قمقرلي چې دي دا سنیچران چې دي یا ډاکوان چې دي دوی نیسي خو بیا هم په پیښور کې د کریمینل کم هغه ریشو ده چې هغه کمیږي نه. داسې ډېر روډونه دي داسې ډېر علاقې دي چې هلته کې خلک د ماښام نه وروستو تګ ویره محسوسوي هسې نه چې دلته لاړ شم بیا مې په جیب کې څه هم ني. یاره جي دا خبره خو ځکه زه نه منم که نه جي او بالکل کرایم زیات شوي دي دغه شانتې چې کرایم زیات شوی نو پولیس هم چې کوم دی هغه شانتې اکټیو دی لګیا دي کاروایانې کوي څو پورې چې دوی کرایم کوي موږ به یې نیسو جي او انشاءالله تعالی دا به زموږ دغه وي چې یاره د دې انویسټیګیشن داسې وشي چې دا موږ ته سزا شي جي. یو جهنمن نه د دوی وینا ده چې کوم ګروپ و په هغې کې 6 کسان نیول شوي دي 3 کم ملزمان چې دي هغه به هم ډېر زر ونیول شي او یوازې دا نه بلکې په پیښور کې داسې یو شمېر کیسونه دي هغې کې د خلکو نه چا نه موبایل وهلی شوي دي چا نه چې کوم دی کورونه وهل شوي دي خو پولیس هم وخت په وخت باندې لګیا دی په مختلفو تاڼو حدونو کې دوی خپله کاروایي کوي خو د دې سره څه خلک دغه ګیله هم کوي چې په پیښور کې بیا کوم سنیچرز چې دي هغه سیوا شوي دي. اوس ګورو چې په څو ورځو کې زموږ د خیبر پښتونخوا پیښور پولیس دغه ملزمان نیسي او په څو ورځو کې دوی ته عبرتناکه سزا ورکوي.